لالا ها ته که ستا خوښه زه به کورس ته لاړ شم. زه وروره لاړ شه، په خیر لاړ شي، په ځان پام کوه ښه. سمه ده. پلاره ګله د بازار نه خو چې په کار نه چېرته نه کاکا شی نه دی په کار. ښه زه لاړم لالا. ځه په مخه دې ښه شه. حمیده بچې ته لاړ شه او فرج نه یو څو مڼې راواله راوړه چې ته یې وخوري او زه یې وخورم. ښه پلار جانه. او زه بچې افسوس افسوس، دا د نن سبا اولادونه دي، د 10 کلو شو خو دومره عقل ورکې رانغی چې د ټولو مړو نه څوک قپونه نه کوي، ټول یې مردارې کړلې. حمیده بچې یو نصیحت درته کوم، هغې باندې عمل وکړه. پلار جانه نصیحت به راته وروسته وکړې. ما د ټولو مڼو خوند وکته. د یو مړه پکې توشه ده او 2 مڼې پکې خوږې دي. دا مړه ته خوږه مړه ته وخوره، د توشه مړه به زه وخورم. پلار جانه تا ماته څه نصیحت کوه؟ نه بچې هېڅ مې نه ویل، دا خو ترشه ده که نه، دا کېده دا خوږه مړه ته م وخوره ښه. د وخت نه مخکې فیصله مه کوئ. الله تعالی دې ټولو ته صالح اولاد په نصیب کړي.